په داسې حال کې چې کابل واورو پوښلی په ننګرهار ولایت کې د پسرلي نښې ښکاري. په ننګرهار پوهنتون کې د پسرلي هرکلی د زیتونو نیالګیو په کښېنولو وشو. د ننګرهار پوهنتون د چاپیریال ساتنې کمیټې لخوا په نوموړي پوهنتون کې تر 100 ډیر د زیتونو نیالګي کښېنول شول چې په راتلونکي کې د پوهنتون د ښکلا ترڅنګ د تفریح او درس لوستلو لپاره په مناسب ځای بدل شي. همدارنګه باغونه جوړ شوي دي چې د هغې نه یو هم د زیتونو باغ و، د لوکاټو باغ و، په اصطلاح د نارنجانو، د مالټو مختلف باغونه د محصلینو لپاره او انشاءالله په راتلونکي کې هم ورته تصمیم لرو چې د محصلینو لپاره د آرام او هوسا چاپیریال په برابرولو کې لا خپل کارونه ګړندي کړو، هم ورته پارکونه جوړ کړو، هم په علمي برخه کې او هم په د محصلینو لپاره د ناستې او د مطالعې لپاره ځایونه برابر کړو. دې ډله زده کړیالانو د هیوادنۍ مینې له مخې د پوهنتون په سرسبزۍ کې رضاکارانه ونډه اخیستې. موږ دلته ټول محصلین په ګډه سره د پوهنتون د آبادۍ لپاره کار کوي او انشاءالله آینده کې به هم کار کوو. د ونو او ګلانو بازار تر بل هر وخت په دې موسم کې ډیر ګرم وي، مګر سږنی پسرلی بازار کمرنګه ښکاري. عبدالاحمد وایي د نیالګیو کښېنولو موسم په تېرېدو دی، خو لا یې شنه خونه هماغسې له ګلونو ډکه او تاوان پاتې. څه به کوو، دا موږ څومره وکرو، دا ټول هم په قرضونو راوړي. حقیقت وایم، یو ناوخت له بل ناوخت له راوړه راته کېږي چې 5 روپۍ مزدوري پرې کوو، که لا مال ټول ټپ دی په موږ باندې. موږ به انتظار باسو نو څه به کېږي، الله دې رحمېږي. هر څوک راشي یو شی پوښتنه کوي، دا شی په څو، دا شی په څو، دغسې بېرته روان شي. عوام سره پیسې نشته، کار مار نشته، روزګار نشته، بل شی نشته. د یادولو ده چې د ژوند په چاپیریال کې د ونو او ګلانو شتون نه یوازې د ظاهري ښکلا لامل کیږي بلکې روحي او ذهني سکون رامنځته کوي. د کورنیو کمزوري اقتصاد له خلکو د کور د ښکلا غم هیر کړی، ځکه خو دا ګلان پر ځای د دې چې د خونو او انګړ د ښکلا لامل شي لا هم له ګل پلورونکي سره همدلته پر ځای پاتې. اجمل صدیقي، ننګرهار ولایت، سیمه نیوز.